له ترکیې څخه راغلی د ښکلا او پلاستیک سرجرۍ افغان متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور دلته په کندهار موهمند روغتون کې د لبچاک او تالو یا کفچاک ناروغانو عملیاتونه کوي. هغه وایي له دې مخکې یې په هلمند ولایت کې د دغه ناروغانو ډېر زیات عملیاتونه وکړه چې دلته هم تر 100 تنه عملیات کوي او دغه ټول ناروغان به په وړیا ډول عملیات سي. ډاکټر غیور زیاتوي دغه ټول هغه کسان و چې د دې توانایي نه درلودل چې په خپل لګښت دغه عملیاتونه وکړي. مخکې هلمند ته موږ تللي وو ټول ټیم سره چې هلته ډېر زیات ناروغان راجمع سوي وو راجستر سوي وو. هلته فاطمه بیات روغتون کې چې یو دولتي روغتون دی په هغې کې د صحتعامې ریاست و وزارت په هماهنګۍ سره د 200 شاوخوا د لبچاک او کامچاک ناروغان عملیات کړل. تر اوسه نه ده معلومه سوې چې د دغه ناروغۍ د پیدا کېدو لامل به څه وي، خو ډاکټر غیور یې لامل د حاملګۍ پر وخت د میندو خپلسري دواګانې استعمال، بې احتیاطي او د وینې درمل یا فولیک اسید نه استعمالول ګڼي. هغه زیاتوي زیات ناروغان د کلي او ولسوالیو څخه دوی ته مراجعه کوي. هغه میندې چې حمل اخلي خصوصا اوله میاشت حمل کې باید فولیک اسید منظم وخوري، حتی مخکې د حمل نه فولیک اسید ورته شروع شي او ټول د ولسوالیو کلینیکونو کې فولیک اسید مفت ورکول کیږي د مؤسساتو لخوا. دویم علت هغه دواګانې چې دوامدار ډول د خوب لپاره یا سردرد لپاره یا بعضې انټيبیوټیکونه. د دغه ناروغانو والدین خوښ دي چې په وړیا ډول یې د ناروغانو عملیاتونه ترسره سوي. دوی زیاتوي د دې توانایي نه درلودل چې خپل اولادونه د لبچاک او کفچاک ناروغۍ لپاره عملیات کړي. دا مې د بولدکه سره راوستلی دی، د دې مریضي د ستونې والکۍ ژبه دی ځله 2 ځای. الحمدلله خدای پاک چې وایي ورته دا ساتکۍ نه دروي چې دا موږ ته دونه فرصت میلاو سو. موږ خدای بیا وژلي وو، بیا د غربت څخه ډېر ټکور ټکور یو. بیخي خوشحالي وه لکه د لویان سول په وس هم نه کېده چې وس مې نه درلودې. نو دلته زموږ همسایه راته وویل موږ د کوڅې ده چې مشره کوم هغه ور په تلیفون کې دغه کړي دي دغه ځای ته دا ستاسو مسلم معلومات وکړه بس هغه. په کندهار کې تیر کال هم شاوخوا 150 د لبچاک او کفچاک ناروغانو عملیاتونه د یا ډاکټر لخوا په وړیا توګه ترسره سوي وه.